अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ताज़ गोरे अबासिन खबर ज़ेम शाहिद जान ज़ेब द खबर सर टेकी कोच कुरम पर सालोरो कोल के द्वारा वक्फे नपज सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन बिया शुरू करे द पीटीआई इंटरनल एहतसाब कमेटी द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली स्पीकर खिलाफ द करप्शन तहकीकात शुरू करी द खबर तफसील कोच कुरम पर सालोरो कोल के द्वारा वक्फे नपज सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन बिया शुरू करे द कोच कुरम पर मुख्तलिफ इलाकों के د دوه ورځې وقفې نه وروسته سکیورټي فورسز شرپنسن عناصرو خلاف یو ځل بیا اپریشن شروع کړی دی چې په دې کې نور متعدد شکمن کسان نیول شوي دي د کوز کورم کومو کولو کې چې اپریشن دوباره شروع شوی هغې کې ډاکمر اوچت مندوري او چار خایل شامل دي د احمدي شام اپریشن ایس ایچ او شهید خان میډیا ته ویل چې تر دې دمه به درجنو شکمن تنن پولیس په خپله تحلیل کې اخیستي دي پولیس وینا ده چې سلونه سیوا خاندانونو تر دې مهال خپلو کورونو نه نقل مکاني کړي دي او کوم کورنۍ چې په خپلو کورونو کې موجوده دي هغوی د خپلو کورونو نه بعد نشي وتلی په ټوله علاقه کې شرپسندو خلاف اپریشن دوران کرفیو نافذه ده او علاقې ولسو د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی دی د پی ټی انټرنل احتساب کمیټۍ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر خلاف د کرپشن تحقیقات شروع کړي خیبر پختونخوا اسمبلی کې غیر قانوني برتیانو د اسمبلی عمارت په تزیین او آرایش کې د مبینه کرپشن په اړه تحقیقات شروع شوي دي د صوبایي اسمبلی سپیکر ته د پی ټی انټرنل اکاونټیبلټي کمیټۍ لخوا نسوالنامه ورکړل شوې ده چې په دې کې هغې نه تپوس شوی په اسمبلی کې غیر قانوني برتیانې ولې شوي دي دغه رنګه د اسمبلی په تزیین او آرایش کې خورد برد ولې شوي دې سوال سمیت سوالنامه کې نور تپوسونه هم شوي دي یاد دی وي چې پخوانی سینیټر او پی ټی آی رهنما اعظم سواتی د مانسیري سره تعلق لرونکي ارکان اسمبلی باندې د کرپشن الزامات لګولي وو داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ